بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و آباد ساته. امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. نن درته محترمو د یو خاص اسم اعظم وظیفه بیانوم چې دا اسم اعظم به دستاسو ژوند بدل کی. دا به دستاسو په ژوند کې ډیر عظیم الشان انقلاب راولي. د ژوند هغه مرادونه چې هغه ناممکنه مرادونه دي، الله جل شانه به دغه مرادونه دستاسو پوره کی. رب کائنات به دستاسو حاجتونه پوره کی. ناممکنه مقاصد به دستاسو پوره کی. بے پناه مال او دولت او رزق به الله جل شانه در نصیب کی. چې په ژوند کې دې کومه دعا ده، کوم حاجت ته او ته دا غواړې چې زما دا دعا قبول شي او دا حاجت می قبول شي، ان شاء الله تعالی الله جل شانه به ضرور درله پوره کوي. لہذا محترم او دا د اسم اعظم دا وظیفه په خپل زندګۍ کې لازمن صرف یو پیر ازمو کوي. ان شاء الله تعالی ډیر حیران کن نتایج به تاسو د دې محسوس کې. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعین په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسه هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د چینل وزټ کړی وي او دا چینل مله تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آلی کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت راکړې دي. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. محترمو، که چېرې تاسو د اسم اعظم د عظیم الشان وظیفه د لاجواب او عالی شان وظیفه کول غواړئ، نو ویډیو اخیره پورې وګورئ او سکپ کوئ یې ما. محترمو، دا نننۍ وظیفه د اسم اعظم وظیفه ده او دا اسم اعظم یو خاص اسم اعظم دی او اسم اعظم د الله جل شانه په نومونو کې یو داسې نوم دی چې نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمای چې د دې په ذریعہ کوم بنده د الله جل شانه نه وغواړي او د الله جل شانه ته د دې وسیله پیش کی، نو الله جل شانه به ورته ډیر زر عنایت کی، ډیر زر به دعا قبلوي او ډیر زر به حاجت پوره کوي. نو محترمو، کله چې تاسو دا وظیفه وکئ، نو د دې حیران کن کمالات به تاسو په خپل باندې محسوس کئ. بس چې د تاسو توجه برابر وي او د الله رب العزت په دربار عالیه کې سوال وکئ، ان شاء الله تعالی الله رب العزت به د تاسو سوال نه رد کوي. بس چې د تاسو توجه برابر وي او د الله رب العزت په دربار عالیه کې سوال وکئ، ان شاء الله تعالی الله رب العزت به دستاسو سوال نه رد کوي او دا کامله بروسه وي او دستاسو توکل برابر وي په الله جل شانه باندې چې ضرور به الله جل شانه زما دا کار کوي. ان شاء الله تعالی دعا به من رد کیږي. زما محترمو، اصل کې د دعا قبلېدو درې خبرې دي. په دریو طریقو سره دعاګانې قبلېږي. یو خو الله جل شانه هغه دعا چې د څه دپاره دې کړې وي، د څه دپاره دې غوښتلې وي، د هغه کار د هغه څیز په باره کې به زر تر زره قبوله کړي. کچره دغه کار د استاد لپاره فایدهمنو او کچره دغه کار د استاد لپاره فایدهمن نو الله جل شانه به دغه ټیم ستاسو دعا قبول نه کی. خو لیکن تا باندې یو ډیر لوی مصیبت را روان وي، آفت په در باندې را رواني، تکلیف او پریشانی، غټ تکلیف او پریشانی به در باندې را رواني وي، نو الله رب العزت به د دعا په برکت سره دستانه هغه دفع کی. یا زما عزتمندو، ستا په دغه ټیم چې د څه لپاره دغه دعا غوښتلې ده، ستاسو حاجت تر سره نشو، هغه مقصد کې کامیاب نشوي، یا دغه شانتي
راتلون کې وخت کې تا باندې تکالیف او مصائب او مشکلات د الله رب العزت د طرف نه ازمایش راغلو الته کې مستاد دعا قبول نشو نو بیا به آخرت کې د دې ثواب الله جل شانه درکې کله چې د انسان ته الله رب العزت په آخرت کې د دې ثواب ورکي نو بیا به د تمنا کوي د به د ارزو کوي د به د غواړي چې کاش کې چې په دنیا ته د یو دعا ثواب هم نه راکړی شوی او دلته کې نن ماته د دې اجر او ثواب راکړی وي لہذا زما محترم یو بنده د هغه د غواړي چې په دې دنیا کې د زما دعا قبول شي زما د حاجت پوره شي او دا مشکل مې د ختم شي نو د اسم اعظم د خاص وظیفه په خاص اهتمام سره وکي او بیا چې زما عزتمندو یو بنده الله رب العزت ته د الله رب العزت خپل نوم وسیله کی اسم اعظم وسیله کی نو بیا ضرور الله جل شانه د هغه دعاګانې قبلوي او زما محترم او دا کم اسم اعظم چې ز تاسو ته ذکر کوم دا په دریو سوراتونو مبارکاو کې موجود دي سورۃ البقره کې هم دا راغلي دي سورۃ آل عمران کې هم راغلي دي او سورۃ طه کې هم راغلي دي بهر حال زما محترم او په ژوند کې په انسان باندې مختلف قسم حالات راځي خو الله رب العزت سره مونږه ربط نه پریزو الله جل شانه سره مونږه تعلق نه پریزو فرض کو زما عزتمندو یو کار زمونږه ونشي چې مونږه نا امیدي نه اختیارو چې یاره ما دا وظیفه وکړله حاجت می پورا نشو وظیفه می وکړله مقصد می تر سره نشو نو زما محترمو د الله جل شانه د ذات نه به نا امید کیږو نه د الله رب العزت په ذات باندې به کامله بروسه ساتو څومره چې یقین زمونږه مضبوط وي څومره چې توجه او دیان زمونږه برابر وي بیا الله رب العزت د دې انسان زندگی بدلی لہذا د دې د پاره به تاسو دا وظیفه کوي زما عزتمندو د وظیفې مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانو ترتیب او طریقې کار دا دی چې اول به تاسو تسبیح وی یا کاونټر وی دا چې پاغه باندې تاسو ورد وظیفه کولی شئ شمیرل په کولی شئ یا زما محترم د کجورو اډو کی وی یا گیټي وی کانی وی هو چې پاک وی پاغه باندې هم تاسو د وظیفه کولی شئ نو محترم د ټولو نام مخ کې بطاق عادت کې درې پیری یا او پیری یا یولس پیری به تاسو درود شریف وای خدا د چې تاسو درود ابراهیمی وای کله چې درود شریف وی نو بیا به 313 مرتبه 314 پیری بتاسو الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم یا واحد یا ذل جلال والاکرام یو پیرا په دویمه پیرا بیا وای الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم یا واحد یا ذل جلال والاکرام دې طریقې سره نو تجوید کې او صحیح طریقې سره به زما عزتمند تاسو الفاظ استعمالوي او زر زر بنوای چې ځان ته خلاص کړي ځکه بیا ورګه توجه دیان و برابر نه وي بیا مو وظیفه و مکار نه کوي نو بیا به تاسو وای چې موږ وظیفه وکړه له کار مې سمې او نه خړو کله چې زما عزتمند تاسو د وظیفه مکمل کړي د دې آیات مبارکه نو بیا به درې پیری یا و پیری یا یولس پیری و تاسو درود شریف وای زما عزتمند دا دومره بهترین او جامع وظیفه ده الله رب العزت په تاسو ته د حلال مال او دولت دروازې به پتا سو باندې کولو کی د تاسو د لپاره به غیبی اسباب مهیا کی او هر قسمه دعاګانې به الله جل شانه قبلای خو زما محترم او انتهایی توجه سره دیان سره به تاسو د وظیفه کوي بل دا د زما عزتمندو چې ترکمه پر تاسو حاجت نوي پوره شي تاسو مقصد نوي تر سره شي تاسو مشکلات نوي ختم شي ترغه پورې به روزانه تاسو د دې وظیفه ورد جاری ساتي او روزانه به تاسو دا عمل کوئ کم از کم زما عزتمندو چې درې ورځې خو په مخه باندې تاسو دا وظیفه وکئ کله چې تاسو درې ورځې تاسو دا وظیفه وکئ ان شاء الله تعالی تاسو به د برکات کمالات او اثرات په خپل سترګو باندې وګورئ بل دا د زما محترم او د دې لپاره څه خاص ورځ مقرر نه ده نه د ورځې نه څه خاص ټیم د دې لپاره مقرر دی بس زما عزتمندو په کوم ورځ باندې چې تاسو دا وظیفه کول غواړئ نو دا وظیفه تاسو شروع کولی شئ کم
از کم 3 ورځې تاسو به دا وظیفه په مخه باندې کوئ او زیات نه زیات تر کومه پورې چې تاسو حاجتونه نوي پوره شوي نو دا وظیفه دا عمل تاسو جاری ساتئ. زما محترم امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بس تاسو ډیره زیاته خوښ شي وي. که ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک یا چینل سبسکرایب کړئ، خپل دوستانو ته شیر کړئ، ځکه د نیکه خبره خورول او شیر کول دا صدقه جاریه وي. زما محترم امید لرم چې دا ویډیو مو خوښ شي وي. ملاویږم به تاسو سره په بل ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماته اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.